هلمند والي مولوي امان الدین منصور صاحب د ګرمسیر د لوی پل له وضعیت څخه لیدنه وکړه چې ورسره د چارو ادارې لوی ریاست د دفاع او امنیت رئیس مولوي احسان الله احسان، الحاج وارث مولوي صاحب او د یادې ولسوالۍ ځایي مسؤلینو هم ملتیا درلوده. په همدې ځای کې د یاد پل د ترمیم او رغونې په اړه د والي صاحب او اړوند لورو ترمنځ هر اړخیز بحث ترسره سو چې مسؤلینو د کار د پرمختګ ډاډ ورکړ. وروسته هلمند والي د هغو سیمو څخه لیدنه وکړه چې د وروستیو سیلابونو له امله یې کرنیزو ځمکو ته زیان رسېدلی و. نوموړي د زیانمنو هیوادوالو ستونزې له نږدې واورېدې او د حل ډاډ یې ورکړ. د ولایت مقام وایان مولوي محمد قاسم ریاض وایي په دې لیدنو کې یو شمېر نورو مسؤلینو هم ګډون درلود. د سیمې خلکو د هلمند والي له دې سفر څخه هرکلی وکړ او خپلې ستونزې یې ورسره شریکې کړې. تېره ورځ هلمند والي الحاج محترم مولوي امان الدین منصور صاحب د یو پلاوي په ملتیا ګرمسیر ولسوالۍ ته ولاړی او هلته یې د دې ولسوالۍ د عمومي پل د وضعیت څخه لیدنه وکړه چې د وروستیو سیلابونو یې یوه اندازه برخه د زیان د ګواښ سره مخامخ کړې ده او همداراز یې له هغه سیمې څخه هم لیدنه وکړه چې وروستیو سیلابونو یې کورونه او کرنیزې مځکې ویجاړې کړي دي. ښاغلي حاجي والي صاحب د اړوند مسؤلینو او د ولسونو له مشرانو سره د یاد پل د زیان د مخنیوي او د زیانمنو شوو خلکو سره د مرستې په تړاو خبرې وکړې او اړوند مسؤلینو ته یې په دې اړه لازمې لارښوونې او سپارښتنې وکړې. د یادولو ده چې د ګرمسیر ولسوالۍ عمومي پل د وروستیو سیلابونو له امله زیانمن شوی چې د ښاغلي حاجي والي صاحب له لوري د ټولګټو چارو رئیس سره د ستونزې د حل په موخه خبرې وسوې او لازمې سپارښتنې ورته وکړې.